السلام علیکم دوستانو، د نن تازه او مهم خبرونو ته ښه راغلاست. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. امرالله صالح د طالبانو د هغې اعلامیې په وړاندې چې په تروریستي پیښو کې نیول شوي طالب بندیان باید اعدام شي غبرګون ښودلې او ګوتڅنډنه یې کړې ده. که دولت طالب بندیان اعدام کړي، دوی به د عامو خلکو په وژنه لاس پورې کړي. د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د طبیعي منرالونو او نفتي کانونو زیرمو علایم موندل شوي دي. د ننګرهار ولایت ځایي چارواکي وایي چې د کانونو او پټرولیم مسلکي هیئت له لوري د خاورې او د ډبرو نمونې واخیستل شوې چې په مرکز کې به یې معاینات ترسره شي او د ملي عوایدو لوړېدو په موخه به یې په قانوني ډول استخراج ته زمینه برابره شي. د کندهار ښار او سپین بولدک ترمنځ جوړېدونکی دوه لاټه سړک د رغنیزې چارې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي. په کندوز کې تازه نښتې 15 طالبان او 4 افغان سرتیري وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وايي په کندوز ولایت کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته کې 15 وسلوال طالبان او 4 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د جګړې په ختمولو او اوربند ټینګار وکړ. د ملي پخلاینې عالي شورا وايي په انلاین ناسته کې چې د 11 هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو سفیران او استازو پکې ګډون کړی وو، یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او اوربند غوښتنه وکړه. نن د ګډې قومندانۍ له ښوونیز مرکز څخه د ملي اردو 914 تنه منصوبین فارغ شول. دغو تازه فارغ شوي ځواکونو ډاډ ورکړ چې په هیواد کې د تلپاتې سولې او ارامتیا د ټینګښت په موخه په ټول ځواک او توان سره به هڅه وکړي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې هیوادوالو ته زیان ورسوي. دا و زموږ د نن ورځ تازه او مهم خبرونه. که مو دا خبرونه خوښ شوي، ویډیو در سره لایک کړئ. که په چینل کې نوي یاست، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.